زه خپله کونډه یم، دا واړه واړه بچي مو پاتې دي، ګاټې واټې څوک نه لرم، هېڅ شي هغه مه نه وي. دا یو داسې وخت راشي موږ په نارې ملا سو او نه مو د ګاټې څوک شته، نه څوک کوماک هرڅه کوي. یو لیوار م پاتې دی، یو مو لیوار مړ شو او یو مو مېړه. نه مو دې واړو په خپو چاپلاکې وي، نه خدای کوي موږ شی نه جوړ وي، نه څه شی لرو، بس خدای مو شته دی، د کوماک څوک نه لرو. که چا کوماک هرڅه وکړه خدای د ښه څه وکړي، خدای دې عمر ډېر کړي، الله دې ډېره ویر کړي. او که چا ونه کوي بس ناست واله ایله نو د هېڅ شي هغه نه وسه نه لرو. کله داسې وخت راشي په نارې ملا سو، دا اوس هم روژه په خوله ده، دربېر څه په کار دی، د بېر پرې والا خدای دی، خدای د ټولو خلکو څخه وکړي چې موږ غم کوي څوک. څنګه روژه دې نیولې ده؟ داسې روژه مې نیولې وه چې په خدای مخامي کې خلکو ورباندې څو کاسې وي، موږ را یوه کاسه هم لا به شنه سابه وه. دا وړوکی زوی مې د ارشیله پوهېږي چې کاشکې مو د خلکو قدر کاسې موږ په دسمال هم وای. ما ورته وویل زویه تا خو پلار نشته دی که نه ګاټې واټې څوک نه لرو، غټ ورور نه لري، موږ په څه شي نه راوړو، خلکو هغه خل شي نه راوړي چې شکر دې سړي وي. نو چې خپله ما شي واسه نه کېږي، خپله هم بېکاره یم، اعصابو نه خلاص یم، مېړه مه چې مړ دی اعصابو ګولۍ خورمه، به چې ودرېږم ټوله رېږدم او نور یو به چې هغه هر څه نشته ځان له دارو چې وکړم، دی طاقت ګولۍ وسو خورمه، دی دغه میوه تېره شي موږ خدای که په سترګو وینو، ټول کور کې مریضان وي، زه خپله معدې تکلیف لرم، اعصابو لرم، دغه اعصابو ګولۍ به مو خوړې خوب به ورسره راتلو، اوس سبي پورې په هغې مې ویښه ومه د ډېرو مشکلو نه چې هېڅ شي هغه مې نه وي کور کې د راکه زړه خوره او نه خدای که د شي واسه لري څوک نه خرڅه کوي. یو وروڼه مې د ایمانه ډېر غریبانان دي، خدای که سلام رم دی چې ته مو کور شته که نه، اوس به چې پاتې شوي بیا څوک چا څخه نه کوي. وړوکی زوی مې دی چې شپې وده شي داسې خیلاته نه ځي چې دله زه ټوله شپه وژاړم، زم خدم دې به څه شوی کوي، موږ څوک د هغه وایي دا مملک ډاکټر راښکاره کړی و، د 3 وړکي مې دي، خدای دې دا دوم دې څه نه کوي، دوسه بېل زړه خوره ځان سه بېل خوره، یو مشکل یې کور نه دی نو بس دا هر څه موږ لره په غاړه دي په ښځو. لورګان کې هم ناروغ دي؟ لورګانې مې دی وي چې د سترګو مشکل دی، شی نه ویني، د لرې شی نه ویني، او دا نږدې چې ښه د سبا کېږي قرآن شریف له کښېني داسې په ورټوږه وي، او دا بله چې دی معدې تکلیف راځي ټوله ورځ ته نه ولغړي، مور یې معده مې سېزي معده مې سېزي، همونږ خدای که ترخه ګولۍ مې ته راوړي چې ډېر کله څوک شی راکړي له سرسایه شی د 10 روپیو کپسول راوړو هم به ډېر څه نور مې خدای کوي چې شته واسه کېږي. کوم یو دا ده خورکۍ څه مشکل لري ستاسې ناروغ؟ زما سترګو نظر کم دی. خیر دی مه احساسي کېږه، مه ژاړه. پیسې ورسره نه چې شفخانې ته لاړ شي، شفخانې ته نه یې تللی؟ نه اوس مو نه کېږي چې لاړ شو ډاکټر. سترګې نظر د کم دی؟ سترګو نظر مو کم دی. ښه سبق نشي لیدی خورکۍ نه که نه مه ژاړئ بچیا، تاسې چې مه ژاړئ که نه خیر دی بچیا، اوه مه احساسي کېږئ بچیا، خیر دی نه هسې مه وایئ خیر دی که نه ولې ژاړئ، پرېږده مه ژاړئ که نه بچیا، راغلی یم کومک در کوم ګوره، نه خیر دی مه ژاړئ بچیا، او در د سودا در کوم که نه ولې. ته هم ناروغ یې؟ زه د معدې تکلیف لرم، ټوله ورځ نه مو همې پخاوه کړې نه پېش نه مې او نه وسه لرو چې ډاکټر ته لاړ شو، خوراک دپاره پیسې نه وي، موږ ډاکټر رسو. معدې تکلیف لري؟ معدې تکلیف لرم. قدمه د دغه بل کورنۍ ده، ستا څه مشکل ده خورکۍ؟ ما خاوند مړ دی، بچي مې واړه دي، خواښې مریضه پرته وه، هغه اوس روژه کې 8مه ورځ مړه شوله، ته راغلی یې ودې کتله که نه، هغه ورله لاړه، اوس نور اریان پردي کور کې پراته یو، هېڅوک نه لرو چې د ګاټې واټې هم څوک نشته د هغه هم نشته، ماشومان کله مریضان کله نارې، او خپله مې سترګو نظر ختم دی، هېڅ شی هم نه وینم، سبق ته ناسته وم تشمې مې نشته چې واچوم نظر چې سبق وایم. ښه درلودو داسې حالات دي. ښه دا زه به ادرس درکړم، اوس سودا در کوم، نو دا شفخانې ته راولېږه، زه د دې درملنه کومه، صحیح ده، او انشاءالله د دې د سترګو او هغې د معدې، صحیح ده، او اوس به درته یو سودا سپارمه، تاسې ودرېږئ، صحیح ده، او مه خوځېږئ. که د ژوند هره لحظه وي مورې څه ورکوو، دغه مرسته د یو حاجي صاحب لخوا ترسره کېږي، دا وریجې دي 2 بورۍ اوړه دي، من لوبیا ده 2 لیټره تیل ورکوو، په دې چې دغه تیل ښیي چې دا به مختلف ناروغۍ اخته دغه کورنۍ، دغه من بوره ده، چای ده او مالګه ده. نو قدمندو دغه مرسته
د یو حاجي صاحب لخوا ترسره کیږي چې د 2200 روپو سودا ده. لاسونه جګ کوي. دغه حاجي صاحب دغه مرسته لیږلې ده. زړه نه ورته دعاګانې وکړي. الله دې ګلې ګلزار کړي. خدای دې خوشحاله کړي. خدای د نور هم ډېره ویر کړي چې داسې غریبانان ورپسې کېږي. الله دې دنیا هم ښایسته کړي او دا هم الله دې ډېر ښه وسوي. مننه ژوندی اوسئ. قدرمندو دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت قرآن کوي نشم ادا کی خو زما عمر دې ستا